السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. دوستانو نن مې درته متحده عرب اماراتو په اړه څو مهم خبرونه راټول کړي. نو هیله مې دا ده چې تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ولې زما تل کوشش دا دی چې زه تاسو ته د دې ملکونو په اړه نوي تازه معلومات په وخت وړاندې کړم. نو که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. ښه، اول د ټولو نه مخکې د جوازاتو په اړه به درته ووایم. هغه مسافرونه کم څوک چې انتظار و چې جوازات دفترونه به کله خلاصیږي نو سر له سبا نه تحصیل واړه دفترونه خلاصیږي. کم چې به د سهار 6 بجو نه واخله د مازدیګر 3 بجو پورې کار کوي. نو کم مسافرونه چا چې ویزې کینسل کړي دي یا په ویزو کې ډېره مشکلات دي نو دوی کولی شي چې اوس خپل مشکل حل کړي. دا یې ترڅنګ بل یو د خوشحالۍ خبر دی. کم هیوادوال چې په کنسټرکشن یا ساختماني چارو کې کار کوي دا مثال په ډول بلډینګو جوړولو کې ویلو جوړولو کې کاغه کنکریټ کاری کاغه نجرۍ کاروي او دغه ترڅنګ که نور کوم کارونه وي د واړو ساختماني چارو لپاره امارات حکومت اعلان وکړ چې دوی اوس کولی شي چې خپلې پاتې چارې پر مخ بوځي. نو اکثره هیوادوالو ته به کمپنۍ له طرف نه ټلیفونونه شوي وي چې دوی کار شروع کیږي. که چاته نه وي شوي نو خپله ټلیفون ورته وکړئ هغو سره په تماس کې شئ چې مونږ کار کله شروع کیږي. خو دغه ساختماني کمپنیو ته یا مقاولانو ته دا هدایت هم وشول چې واړه کاریګرو ته د اکوموډیشن یا د اوسېدلو ځای چې کم ځای کې دوی کار کوي هغلته ورته جوړ کړی شي. کله چې د اوسېدلو ځای د دوی کاري ځای کې ورته جوړ کړي هغې نه پس به بلدیه والا ورځي هغه ځای به ګوري تر څو پورې چې هغه ځای پس شوی نه وي نو دوی تر هغه پورې بیا کار نشي کوی. او د دې سره نوره هدایت دا ورته وشول چې هر کاریګر باید ماسک لازمي چولی وي او د یو بل په منځ کې فاصله لازمي وساتي. دا یې ترڅنګ په دوبۍ کې کم ډرایوران چې دي چې دوی ته مخکې ویل شوي وو چې تاسو به د موټر چلولو په وخت کې ماسک ضرور اچوئ. هغو لپاره ښه خبر دا دی چې حکومت اعلان وکړ که چیرې په موټر کې یوازې وي نو ماسک مه اچوه خو که 2-3 کسان موټر کې درسره وي نو بیا به ماسک ضرور اچوئ. او بله دا چې کوم هیوادوال په اندېښنه کې دي چې مونږ دوبۍ نه آلین ته نشو تللی یا آلین نه ابوظبۍ ته نشو تللی هغو لپاره حکومت اعلان وکړ چې دوی اوس کوی شي چې د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي. مقصد که چیرې ته په آلین کې غواړې چې دوبۍ ته لاړ شي نو کوی شي چې دوبۍ ته لاړ شي یا په دوبۍ کې غواړې چې شارجې ته لاړ شي نو ته کوی شي چې شارجې ته لاړ شي. خو په هغه وخت کې به کم وخت کې چې لاکډاون نه وي. او آخري خبر د میډیکل په اړه دی. کم دوستان چې ویزې لګوي هغو دپاره ښه خبر دا دی چې په اوس وخت کې فلحال میډیکل واړو ته معاف دي. مقصد دا چې په اوسني وخت کې دوی میډیکل ته ضرورت نشته هغه د حکومت له اړخه معاف شوي دي. نو دوی اوس کوی شي چې بغیر د میډیکل څخه ویزې ولګوي. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. که چیرې کوم سوال یا پوښتنه لرئ نو ماته په کمنټ کې ولیکئ او یا چې کومه د واتساپ شمېره تاسو ته په سکرین باندې ښکاري نو د واتساپ له لارې هم مانه پوښتئ شئ. او که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ تاسو مهربانۍ له مخې دا چینل زنونو سره ضرور سبسکرایب کړئ ولې چې په راتلونکي کې د قسم معلوماتو څخه تاسو خبر شئ. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.